د نن ورځې تازه او مهم خبر احمد مسعود وایي که مناسب ملاتړ ترلاسه کړو طالبانو ته ماته ورکولی شو. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. دوستانو پوره حال سره ویډیو کې ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو موږ کولی شو چې خپل تازه او مهم معلومات تر تاسو ته ورسوو. د مقاومت په نوم جبهې مشر احمد مسعود له یوې برتانوي مجلې سره په مرکه کې ویلي د 100 په 100 کې ډاډه دی چې طالبانو ته ماته ورکول امکان لري. نوموړي ویلي که د مقاومت په نوم جبهه له نړیوالو مناسب ملاتړ یا مرسته ترلاسه کړي نو طالبان به له منځه یوسي. د افغان نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې تازه او لنډ خبر. تر بیا ښې چارې ښه وخت.